السلام علیکم دوستانو د ویډیو کې مونږ وایو یو څو جملې چې کولی شو مونږ هغه په یو دوه قسمه معنا کو یا معنا تی واخلو. نو جملې وایو. explain me why. explain me why. ما ته واضح کړه ولی. مثال یو کار خراب شو ته ورته وایي explain me why. ما ته واضح کړه ولی. او بل ما پوه کړه ولی. کله چې ته ځان پوهول غواړې نو ته ورته ویلی شي explain me why. ما پوه کړه ولی. یعنی ته کولی شي چې د دواړو معناګانو دپاره دا استعمال کړي. explain me why. دویمه جمله with the time. with the time د وخت سره. ته د وخت سره به داسې وشي. with the time د وخت سره او with the time ویلی شي د وخت په تیریدو. مثال ته ورته د وخت په تیریدو به دا مشکل خپله حل شي. یعنی تقریبا معناګانې یو شی راځي خو بعضې وخت کې مختلف ځایونو کې استعمالیدی شي ده. with the time د وخت سره او د وخت په تیریدلو. بل جملې دي نور جملې دي I will go for it. I will go for it. زه به یې وکړم. I will do it. نو هغې معنا دا ده چې زه به یې وکړم. نو دلته I will go for it هم دې دپاره استعمالولی شو چې زه به دا کار وکړم او یا هم زه به کوشش وکړم. مثال زړه نازړې ته ورته وایي I will go for it. یعنې یو ټرای به پرې وکړم یو کوشش به پرې وکړم. What if he knows. What if he knows. که هغه پوه شي. مثال بعضې وخت کې موږ یو کار کوو خو چې مخکې کس را باندې پوه نه شي ته what if he knows. که هغه پوه شي را باندې. او what if he knows که چېرته هغه خبر وي یعنې د مخکې نه هغه خبر وي. د دپاره هم استعمالولی شو. تا ته څوک یو قصه وکړي یو خبر ته وکړي چې دغسې خبره شوې ته ورته وایي what if he knows. ته که هغه خبر وي د دې دپاره هم استعمالیدی شي. I want to know. I want to know. زه پوهېدل غواړم. مثلا ته یو چاته ریکویسټ غوندې کوي I want to know. زه پوهېدل غواړم. او I want to know زه باید خبر شم. ته مثال ته چې کله په زوره خبرېدل غواړې یا ستا هغې شي ته زور چې زه باید خبر شم ته ورته ویلی شي I want to know. دا ستا تلفظ پورې فرق کوي چې ته څنګه تیزۍ سره وې که سلو والي سره وې. نو لږ ډېر تفاوت دلته هم ورکوي. زه پوهېدل غواړم او زه باید خبر شم. If he agrees. If he agrees که هغه رضا وي. If he agrees که هغه رضا وي او یا if he agrees که هغه یې ومني. دلته لومړی جمله کې که هغه رضا وي یعنی راضي وي او دلته که چېرته یې ومني امکان نشته دویمه کې که چېرته یې ومني. نو if he agrees که چېرته هغه یې ومني یا هغه راضي وي. یو کې راضي دی او بل کې مطمئن ته نه. نو دا ستا جملې پورې فرق کوي. That works for me. That works for me. دا زما لپاره کوي. لومړی جمله کې معنا دا ده دا زما لپاره کوي لپاره کار کوي. یو مقدار یو څه شی درکړي ستا د ضرورت یې خو لږ ته ورته that works for me. دا زما لپاره کار کوي یعنې کار مې پرې روانېږي. او that works for me معنا بله هم یعنې خوښه مې ده در سره. یعنې درته ووایي چې سبا په دې وخت میټینګ ته راشي ته ورته وایي that works for me. راضي یم در سره او خوښه مې ده در سره. that works for me. I can't make it. I can't make it. زه نشم راتلی. کله چې ته یو ځای ته یو پروګرام پارټي یو میټینګ ته ځي اول ته نشي تللی ته ورته I can't make it. زه نشم راتلی. او یا I can't make it داسې هم راتلی چې زه نشم کولی دا کار نشم کولی. د کار منع کول دپاره هم ویلی شي چې زه دا نشم کولی. I can't make it. I'm not available. I'm not available. زه مصروف یم. دا د مصروف کېدل دپاره هم ویلی شي I'm not available. زه یعنې available نه یم زه موجود نه یم. او یا هم ویلی شي زه نشم کولی کوم کار چې ته چاته نشي کولی ته ورته I'm not available. نو هغه پوهېږي چې دا راته نه کوي.
مثال زه ورته ویم سبا دلته راشه زما کار دی ته ورته ایم ناٹ اویلیبل زه مصروف یم یا بیا درته ویم چې دا کار ته ماته وکړه ته ورته ایم ناٹ اویلیبل یعنې زه یې نشم کولی نو دا کار ته هم راتلی شي مصروفیت ته هم. دویم جمله I was somewhere else. I was somewhere else. زه بل ځای کې وم. دا فزیکلی شخصا چې ته بل ځای کې ته ورته وې زه بل ځای کې وم پرون دا کار چې وشو زه دلته نه وم بل ځای کې وم. I was somewhere else. او دې دپاره هم استعمالیدی شي I was somewhere else چې زما فکر نه و. تا ته یو سړی لګي خبر درته کوي او ستا فکر بل ځای کې ورته وایي چې پوه شو په خبر که نه ته ورته وایي sorry I was somewhere else یعنې زما فکر بل ځای کې و پوی نه شوم. نو فکر دپاره هم او فزیکلی ځای دپاره هم استعمالولی شي I was somewhere else زه بل ځای کې وم.